وفا یا نستا بی وفا د ژوندون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حافظ فضل محمد ایوبی د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده، ښځه که چیرې د خپل د خاوند د کور څخه د پلار کور ته ولاړه شي د یو څو شپو لپاره، آیا دا ښځه د خپل پلار په کور کې مسافره بلل کیږي که نه بلله کیږي؟ یعنې مونځ به هلته پوره کوي که به قصر کوي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، که چیرې پلار په بولدک کې اوسیږي او زوی یې په قندهار کې اوسیږي، زوی راشي د پلار کره، نو دغه زوی به اوس د خپل پلار په کور کې مسافرانه لمونځ کوي او که به پوره لمونځ کوي؟ زوی او پلار ویش کړی وي. د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، د والدینو یا د مور او پلار کور اگر که د ښځې لپاره اصلي وطن و، لیکن د ودېدو وروسته یې د خاوند په کور کې د مستقل اوسېدو په غوره کولو سره د الوطن الاصلي یبطله مثله له مخې اوس دا وطن د دې لپاره وطن اصلي نه پاتې کیږي. نو له دې وجې دلته د اقامت د نیت نه کولو په صورت کې به قصر لمونځ کوي. یوه خور مخکې له دې چې واده شي، دې خور لپاره د خپلو والدینو کور وطن اصلي دی، لیکن کله چې یوه خور واده شي نو هغې د خپل د خاوند په کور کې د مستقل اوسېدو انتخاب کړی دی. نو اوس که بیرته دا د خپل پلار کور ته راځي او دلته یې نیت د اقامت نه وي کړی، دا مسافره بلل کیږي. د یوې خور د مور او پلار کور په بولدک کې دی خو واده شوې ده په قندهار کې، نو همدغه خور چې اوس د بولدک نه د قندهار نه بولدک ته راځي، یعنې خپل پلار کره، او دلته نیت د اقامت د 15 شپو نه کړی، دا مسافره د لمونځ به قصر کوي. همدارنګه یوه خور د هلمند نه واده شوې ده قندهار ته، نو اوس دا خور چې هلمند ته ځي خپل پلار کره او هلته نیت د اقامت د 15 شپو نه کړی، دا خور مسافر شمیرل کیږي، هلته به قصر کوي. همدغه مسئله علامه ابن عابدین شامی په رد المحتار کې دویم جلد کې 131 صفحه کې، باب صلات المسافر کې، او خلاصة الفتاوا په لومړني جلد کې 204 صفحه کې په 22 فصل کې چې هغه فصل په صلات مسافر کې دی په تفصیل سره څیړلی. او د دوهمې پوښتنې په ځواب کې دی باید ووایم چې وطن اصلي د هر یو جلا جلا وي، یعنی هر یو د خپل اهل او ښځې سره په جلا جلا وطنونو کې اوسیږي، نو په دوی کې چې هر یو د هغه بل وطن ته، یعنی په زوی او پلار کې چې هر یو د هغه بل وطن ته ځي، نو په تلو سره دا مقیم نه ګرځي بلکې لمونځ به مسافرانه کوي. او که د دواړو وطن اصلي یو، هر یو چې د وطن اصلي څخه د سفر په اندازې ووته هغه به قصر کوي، او که د سفر د مسافت په اندازې نه وتلی نو پوره لمونځ به کوي. مثلا د پلار کور دی په بولدک کې او د زوی کور دی په قندهار کې، د زوی سره خپله میرمنه هم په قندهار کې ژوند کوي. نو اوس که دا زوی خپل پلار کره راځي دلته بولدک ته او نیت د اقامت د 15 شپو یې نه کړی، دا زوی دلته مسافر دی، لمونځ به قصر کوي، پوره به نه کوي. همدارنګه دا پلار که اوس د بولدک نزدیک قندهار ته د خپل زوی کور ته اهل دلته د سره په بولدک کې دی،
نو هلته چې په قندهار کې نیت د اقامت د 15 شپو نه وي کړی دا پلار مسافر دی هلته به قصر لمونځ کوي او که دواړه په یو کور کې ژوند کوي نو که پلار وځي که زوی وځي که هغه د سفر د مسافت په اندازه دوی وتلي ول قصر لمونځ به کوي او که د سفر د مسافت په اندازه نه وتلي نو دوی به د بیا لمونځ پوره کوي قصر به نه کوي. همدارنګه پلار اوسیږي په غزني کې او زوی اوسیږي په هلمند کې نو دا پلار چې اوس د غزني نه روانېږي هلمند ته ځي د خپل زوی کور ته نو د پلار که نیت د اقامت د 15 شپو په هلمند کې نه وي کړی د خپل د زوی په کور کې دا مسافر دی مونځ به سفرانه کوي قصر به کوي پوره به نه کوي. همدارنګه که هغه زوی د هلمند نه راځي غزني ته د خپل پلار کره نو دلته چې نیت د اقامت د 15 شپو یې نه کړی دا زوی مسافر دی لمونځ به قصر کوي. همدغه مسئله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې او ابن عابدین الشامی په رد المختار کې په لومړني جلد کې 586 صفحه کې باب صلات المسافر کې او فقه اسلامی په دویم جلد کې په 1344 صفحه کې په تفصیل سره څیړلي. حسکفي لیکي الوطن الاصلي هو موطن ولادته او تأهله او توطنه يبطل بمثله اذا لم يبق له بالاول اهل ولو كان له اهل ببلدتين فايتهما دخلها صار مقيما. هو که داسې وي چې یو زوی دوه میرمنې لري یوې میرمنې سره په قندهار کې ژوند کوي او بله میرمنه دلته د خپل پلار په کور کې ده نو که دا اوس قندهار ته هم راځي مقیم دی که بولدک ته هم ځي مقیم دی. اما که یوه میرمنه وي چې هغې سره په قندهار کې ژوند کوي د پلار کور دی په بولدک کې نو چې اوس بولدک ته راځي او نیت د اقامت د 15 شپو یې نه کړی مسافر دی.